وظیفه ده یو دا شروع کړه ته ګوره چې مال تا پسې منډې وای کنه دولت تا پسې منډې وای کنه یو یعنی ته به وظیفې اوس پیسو دپاره کې ځوان داسې وظیفه وکړه چې د مالونو مالک ټول ستا شي وظیفه داسې وکړه مالونه ټول د چا دي د خدای دی نو د مالونو مالک به ستا شي نو چې د مالونو مالک ستا شو تا ته به د مال ضرورت سي داسې وظیفه پکار او دې لپاره وظیفه چې ماله پیسې راشي دولت را پسې راشي دله وظایف دا وظیفه چې خلق زما تابع شي آسان اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سيد الأبرار والله المستعان على ما تصفون خلق بدر پسې دا د تسخير وظایف د دنیا دراتلو وظایف د تسخير وظایف او به کې خلق بدر پسې منډي وي حرام دي آخرت کې بدی همیشه د پاره د عاشق لوی وظیفه څه سړی وظیفه خدای چې محبوب زماش او محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دی شي سوا د خدای د ذات نه محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دی شي سوا د جناب محمد رسول الله بل بل څوک شته په دې کائنات کې چا بوي چې زم څه بل څوک په خدای قسم چې دا کوشش وکړي او ډیر آسان ملاوي چې یو زیارت درته وشو دا وظیفه ده یو دا شروع کړه ته ګوره چې مال تا پسې منډې وای کنه دولت تا پسې منډې وای کنه یو یعنی ته به وظیفې اوس پیسو دپاره کې ځوان داسې وظیفه وکړه چې د مالونو مالک ټول ستا شي وظیفه داسې وکړه مالونه ټول د چا دي د خدای دی نو د مالونو مالک به ستا شي نو چې د مالونو مالک ستا شو تا ته به د مال ضرورت سي داسې وظیفه پکار او دې لپاره وظیفه چې ماله پیسې راشي دولت را پسې راشي دله وظایف دا وظیفه چې خلق زما تابع شي آسان اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سيد الأبرار والله المستعان على ما تصفون خلق بدر پسې دا د تسخير وظایف د دنیا دراتلو وظایف د تسخير وظایف او به کې خلق بدر پسې منډي وي حرام دي آخرت کې بدی همیشه د پاره د عاشق لوی وظیفه څه سړی وظیفه خدای چې محبوب زماش او محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دی شي سوا د خدای د ذات نه محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دی شي سوا د جناب محمد رسول الله بل بل څوک شته په دې کائنات کې چا بوي چې زم څه بل څوک په خدای قسم چې دا کوشش وکړي او ډیر آسان ملاوي چې یو زیارت درته وشو